نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کچا یو روزه ونیول واوري څه واوري کچا یو روزه ونیول په سنت ونیول کما حقوي ونیول نه مسلمان زیر کی نه مسلمان تشکنزل وک نه پکور کی نارینه یا مردانه یا زنانه په زیر کړ بس خاموش الناس د خدای عبادت کوي وای دغه یو روزه باندې بده د جهنم دومره الله لري کی لکه یو مرغدي دا غراب مرغه دې ته وایي غراب دا کارګه موږ ته وایي دا عمر ډېر دی وایي دا چې والوځي روان وي روان و روان په د هغه سفر کې اخر مړ سي څومره سفر به کوي دومره اندازه به الله تبارک وتعالی په یوه روژه د جهنم لرې کوي په یوه روژه باندې زما او ستا په روژه باندې ما تا د جهنم نه لرې کېږو که جهنم ته نږدې کېږي خپله سوچ وکړه حال دا دی چې دومره عظیم فضیلت دی کل عمل ابن آدم یوازې دا فضیلت بس دی یوازې دا فضیلت بس دی مه کوئ د خدای دپاره روژه د خدای یو عظیم عبادت دی که نه دې ته د اوسه موږ وارخطا یو روژه راله څه به کوو روژه راځي دا ټول یولس میاشتې تا و دا خپل جهنم ته شان ورځ شول ورځ شول ورځ شول یو ورځ درته وویل چې بس باره نه غواړم دا یوه میاشت د خدای جل جلاله د رضا په خاطر د خدای د خوف دپاره ته یوه میاشت ځان وږي او تږي او که ما حقه روژه نسي نیولی نو بیا ته څنګه د خدای بنده ځان ته وایي حدیث کې راځي نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کل عمل ابن آدم له هر عمل چې ابن آدم کوي د آدم زوی چې هر نیک عمل کوي که لمونځ کوي دا د ده دپاره او که حج کوي د ده دپاره الا الصیام یوازې روژه هغه وایي فانه لی دا خاص زما دپاره نیسي و انا عجزي به د قیامت په ورځ به زه خپله د دې بدله ورکوم بل ځای کې بیا محدثین وایي و انا اجزا به الله وایي زه خپله د ده د روژې بدله زه خپله یم خپله د ده د روژې بدله یم چې الله تبارک وتعالی دومره عظیم نعمت درکوي چې خدای تبارک وتعالی په خپل رحمت باندې ستا د روژې اجرونه الله په خپله درکوي بدبخته ستا کومه روژه ده که نه ته خو دومره